د قربانۍ څه فواید دي. نو که نور یو پیدیم نه او دا یو پیدې راوالو چې زمونږ الله او زمونږ رسول په حکم کړی دی او امتثالا لامر الله و امر رسوله، د الله او د نبي د حکم په دې باندې عمل کول او هغې ته ګردن ایښودل، دا ډېر یو لوی دغه دی. قرباني کوم ولې کومه؟ زما الله ویلی دی. قرباني کوم ولې کومه؟ زما پیغمبر محمد رسول الله علیه وسلم ویلی. ګوره ما ته دونه په زورنه خبره کړې ده چې که د چا د قربانۍ وسي او قرباني ونه کړه نو مونځ له دې نه راځي. فلا یقربن مصلانا. او نورې پیدې هم شته، دیني پیدې هم شته. که هغه یو زه وایم وخت ډېر لګي، خو داسې اجمالي ته یو څه ووایم. یو دا دی چې د دې مؤمنانو د زړونو کې یو اخلاص پروتي، نو الله یې د قربانۍ کې ښکاره کي. د چا اخلاص چې ډېري د هغه قرباني کې م اخلاص سي، ښه مال والي په ښه طریقه باندې او هغه ذبح کي. دویم چې هغه د قرآن کریم د آیات نه معلومیږي، د دې په وجه باندې انسان د احسان درجې ته رسیږي. احسان دې ته وایي چې د رب داسې بندګي کې لکه ته چې الله ویني، او که ته نه ویني نو الله خو تا ویني که نه. دا حدیث ته جبریل علیه السلام کې راغلی دی. ګوره الله قرآن کې وایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. رب العالمین ته د دې غوښې وینې نه رسیږي، ولکن یناله التقوا منکم، الله ته ستاسې اخلاص رسیږي. او بیا اخیر کې وایي لتکبروا الله علی ما هداکم وبشر المحسنین. المحسنین کې دې ته اشاره ده چې کله انسانان قربانین شروع کی نو الله رب العالمین دی کې د احسان صفت پیدا کوي. بل د رب یو خاص قسم له عبادت دی چې هغې ته تکبیر او د الله لویي ویلی کېږي، هغه په دې کې ادا کېږي. بل د قربانۍ په وجه په انسان کې د اخبات صفت راځي. اخبات عاجزي د زړه ته وایي وبشر المخبتین. بل دا وینه توی کول دا هم د رب العالمین یو عبادت دی، او په دې باندې الله سبحانه وتعالی ډېر زیات انتهایی خوشحالیږي. الله پې د بنده د ګناهونه معاف کوي. بله پیدا علما دا ذکر کوي چې دا د الله یو قسم له امتحان هم دی. ای انسانه چې تاله الله وایي ما مال در کړی دی، نو زه ګورم چې په دې مال باندې ته د خپل الله په نوم قرباني کې او که نه کې. بله فایده علما وایي قربانۍ کې دا ده چې دا په مسکینانو غریبانانو باندې چې هغوی په عامو وختونو کې غریبانان، عاجزانان، ملنګان، یتیمانان او کونډې وغیره غوښه نه مومي، نو الله دا د قربانۍ حکم دغه که چې غریب هم په غوښه موړ شي او مالدار هم پې موړ شي. احسان و شفقة علی المساکین اهل علم وایي. او بله فایده دا ده حدیث کې دی د هر قوم یو اختری یفرحون فیه چې هغوی دې کې خوشحالي کوي. وهذا عیدنا، دا د قربانۍ ورځ زمونږ اختر دی چې هغه عید د اهل الاسلام دی. په دې کې مسلمانان قسمه قسم خوشحالۍ نه کوي، کله عبادتونه کوي، کله خوراکونه کوي، کله ښایسته ښایسته شربتونه څکي. نو په دې باندې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو ته ډېر زیاته خوشحالي د اخترونو نصیب کوي. او بله نور علما وایي د دې نورې دنیوي پیدې هم دي. هغه دا دی چې مسکینان دا مالونه غټوي او د دې تربیه کوي او بیا دې ورځو کې خرڅ کړي، نو هغو ته هم پکې فایده وشي. بل دا دی چې په دې ورځو کې قصابان هم مزدورانې وکړي. بل د دې د څرمنو نه قسمه قسم څیزونه جوړ شي، څپلۍ ته جوړې شي، نور څیزونه ته جوړ شي. مدارس او د خیر مؤسسات په دې باندې وچلیږي. او د دې د غوښو نه او د دې د نورو اډوکو نه وغیره د ټولو نه مؤمنان د پلو نه فایدې راواخلي. او بل دا دی چې دې نه خلک لباسونه جوړ کړي. بل دا حیوان چې کله انسان د الله په نوم حلال کړي نو د انسان د دې زړه نه هغه جبن صفت چې دی هغه وځي، چې هلکه بزدلي نه کوه. ګوره نو دا ډېره زیاته یو عجیبه او یو ناشنا عمل دی. او قربانی چې د زما ورونو دا هغه عمل دی چې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام دې کې ډېر تاکید ویلی دی او په خپله نبی علیه الصلاة والسلام کړی دا. ابن قیم زاد المعاد دویم جز کې لیکلی دي چې
پخپله محمد رسول الله لا څکه ابي عائشه وای منګه مینا کیو او نبی کریم علیه السلام چاله غوښې ورکړې غوښې راوړې وای موږ ته پوښتنه وکړه دا څه دي وی ویلې شو چې دا نبی کریم علیه السلام غواله کړې ده د خپلو بیبیانو نه نو دا دومره یو بهترین عمل دی باید چې دا عمل انسان وکي او دله تیاری وکي نیت ولا برابر کی